افغان سیاسي چارواکي د افغانستان په ګټه که د ایران جاسوسان د امریکا په یو برید کې چې د ایران سپاه پاسدارانو د قدس څانګې مشر قاسم سلیماني په عراق کې ووژلو د وژلو وروسته ایران سخت په قهر شو او همدا ګواښونه کوي چې ډیر ژر به یې بدل واخلو او ایران کې 3 ورځې ماتم هم اعلان شوی خو دلته ځینې افغاني سیاستمداران چې ایران پلوه دي د ایران جاسوسان او غلامان دي او دوی به یې په تورو خلطو کې پیسې اخیستې سخت خواشیني دي دغه ټول خاینین په دغه ویډیو کې درپېژنو په کار خدا ده چې د افغان سیاسي چارواکي په دغه معامله کې باید د هیڅ چا پلوي هم ونه کړي نه هم د ایران او نه هم د امریکا ځکه چې زموږ هیواد په سختو شرایطو قرار لري مطلب را سره حتما تر اخره وګورئ خپل نظرونه مو هم راته پرېږدئ او چینل در سره سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ لومړی هم رحمت الله نبیل د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ویلي د سپاه پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیماني د سیمې لپاره ګواښ و نبیل په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي سلیماني د ایران د ګټو خوندیتابه لپاره قیمتي و خو په سیمه کې یې د ټولو نیابتي جګړو مشري کوله د نبیل په وینا سلیماني وروستیو کې د فاطمیون زینبیون حیدریون او حسینیانو ډلې هم له افغانانو څخه جوړې کړې وې رحمت الله نبیل اندېښنه ښودلې چې د سلیماني وژنه به سیمه کې د کړکېچ لمن پراخه کړي بل لوري ته عبدالله بیا وایي ایران د مقاومت پر مهال زموږ خوا کې و د سلیماني وژل کېدو خواشینی کړم اجرایه رئیس عبدالله د قاسم سلیماني په وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې د ایران او د هغه هیواد خلکو سره یې په غم کې ځان شریک بللی دی له اجرایه ریاسته خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایران د جهاد او مقاومت پر مهال زموږ تر څنګ ولاړ و او اوس یې هم زموږ سره زیاتې مرستې کړې دي اعلامیه کې د عبدالله له قوله لیکل شوي هیله لرم چې وروستۍ پیښې د افغانستان او د افغانستان د متحدینو په صلح او امنیت منفي تاثیر ونه کړي بلخوا بیا حامد کرزی هم د لنډغري له حده وراوښتی او ویلي دي شهید سلیماني افغانستان کې صلح غوښتله او د امریکا وروستی برید د نړیوالو اصولو خلاف کار دی کرزی وایي قاسم سلیماني صلح غوښتونکی شخص و د امریکا برید غندم د هیواد مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي بغداد کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې په قومندان قاسم سلیماني برید سخت زغندلی دی د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر سلیماني برید د نړیوالو اصولو خلاف کار دی او دغه چاره سیمه او نړۍ کې د کړکېچ زیاتېدو ته زمینه برابروي او صلح زیانمنوي اعلامیه د کرزي له قوله کاږي شهید سلیماني باوقاره او صلح غوښتونکی شخص و او زه د خدای له درباره ورته د فردوس جنت غوښتونکی یم بلخوا بیا حنیف اتمر هم د قاسم سلیماني په وژل کېدو سخته خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي دا وژنه د سیمې لپاره د خطر یو بل زنګ دی بلخوا بیا د ارګ له لوري په خپره شوي خبرپاڼه کې سرور دانش نه د ایران او نه هم د امریکا پلوي کړي هغه زیاته کړي دواړه هیوادونه د له زغم او صبر کار واخلي د یادولو ده چې قاسم سلیماني هغه څوک ده چې د افغانستان د بد وضعیت او بدو حالاتو څخه په استفاده افغان شیعه تابع افغانان هم په فاطمیون ډلې کې روزلي او وروسته به یې د امریکا یا هم د سنیانو مسلمانانو په ضد په سوریه عراق او داسې نورو عربي نړۍ کې جنګولي تاسو په نظر کې د قاسم سلیماني وژنه به د افغان سولې په روانې پروسې مثبته او که منفي اغیزه وکړي خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ او ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ د نورو تازه خبرونو او دغسې مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم